یو بزرګ ته چا دا خبره وکړله چې تاسو وایي چې د تقوا نه بغیر یو کار هم نه ټیک کېږي. زه خو تقوا نه کوم، ښه ډېر ګناهونه کوم او هر څه بس ټیک ټاک دي، زما خو څه مسله نشته. هغه ورته ویل الله ولی بې د دې نه غټ نقصان ستا کم دی چې د مناجاتو د لذت نه ته وکاږل. الله ته چې اهو زاری پټه پټه کېږي هغه خوند او هغه مزه دی نشته دی. د ګناه دا اثر دام بس کافي دی چې انسان الله سره د پټ راز او د نیاز د خبرو نه محروم شي او هغه ته نه میلاویږي. او څرنګه چې په دنیا کې یو ډیوه بغیر د تیلو نه چلیږي، داسې د انسان د زړه دا رڼا دا بغیر د قرآن د تیلو نه چلیږي. قرآن به د خپل زړه ته کوزې نو بیا به د زړه روحانه کیږي، لکه څرنګه چې په ډیوه کې تیل واچې او بیا هغه رڼاګانې شروع کی. او کله چې تقوا ستا په زندګۍ کې راله نو بیا به داسې وې چې په مخ د ځمکه زمانه څوک خوشحال او نیکبخت د سره شته نه، مګر دا چې هغه زمانه زیات متقی او زیات نیک. موږ د دنیا د دنیادارو خلکو په دې حالت باندې رش کو چې پلان کې هغه دا دي مزې دي خوندونه دي. که د دنیادارو سیزونو د دنیا په سیزونو خوشحالې دي او د تقوا او د نیکۍ په خپلو کارونو نه خوشحالې دي نو ویریږه په د خپل ایمان باندې. په مخ ته ځمکه ستانه د ټولو نه زیات نیکبخت صرف هغه سړی دی چې ستانه عبادت ډېر کوي. چې ستانه عبادت کم کوي یا ورته د سره ایمان نه دی نصیب شوی، هغه ستانه نیکبخته په دې کائنات کې د سره کېدی شي. او من خلک د دنیا په څیزونو کې د یو بل سره حسد کوو، د پلان کې څه دولت دی دا دي دا دي. د دې تقوا او د نیکۍ په کارونو کې یو بل څه حسد ولې نه کوو چې امانه ډېر تلاوت کوي، امانه ډېر ذکر کوي، امانه ډېر د مونځ خیال ساتي. د دې مطلب دا دی چې د دې دنیا دا څیزونه موږ سرمایې ګڼو او کم چې د دین کارونه دي دا موږ ته سرمایه نه ښکاري. ځکه د دې دنیا په څیزونو کې مقابله بازۍ د یو بل سره کوو او د دین په څیزونو کې د یو بل سره مقابله بازۍ نه کوو. کم انسان چې خپل مال د حلالو راجمه کی الله به ول دا مال د اولاد او د نسلونو د پاره برکتی کی او محفوظ به ول اوساتي. او چې کم یو انسان خپل مال په حرام راجمه کو نه به د په کار راشي او نه به د اهل و عیال او د اولاد په کار باندې راشي. نن سبا د انسانانو زندگی ضایع کیږي، زیان او نقصان طرف ته روانه. د اکثرو خلکو زندگی څه ده؟ اوږده خوبونه کول، سستی، لایانی او بې فایدې سرګرمیانې، وخت ضایع کول، فضول خبرې کول، بې مقصده شپې روڼول، بیکار د یو بل سره ملاقاتونه کول، لارو کوڅو کې ناسته، فلمونه، ډرامې، د موبایل پیکجونه، غیبتونه، ژوند ټول په دې کې ضایع شو او موږ ته دا احساس قدر نشته دی چې دا خو زما قیمتي سرمایه لاړه او ختمه شوله. بیا چې کله انسان د مرضونو جاله شي بیا غواړي چې عبادت وکړم او عبادت نشي کولی او مرګ ورته مخې ته ولاړي، بیا افسوس کوي، خو دغه افسوس بیا د انسان په کار باندې نه راځي او په آخرت کې به زموږ د دې ژوند متعلق زموږ نه تپوس او پوښتنه کیږي. یا ابن آدم انت بضعة ایام، بنی آدم ته د یو څو ورځو نوم کلما انقضا یوم انقضا بضع منک، چې ورځ تیریږي ستا د جسم یو حصه کټ کیږي او ختمیږي. نو څرنګه چې وخت روان دی ستا جسم ایلی کیږي او ختمیږي. بیا فرمای الوقت یمضی سریعا ولا ینتظر احدا، وخت تیزی سره روان دی، د هیچا انتظار نه کوي. ما مضافات والمؤمل غیب، او کم یو څیز چې د انسان نه تیر شي بس هغه فوت شي او د کومو څیزونو چې امیدونه کوي هغه څیزونه غایب دي. ولک الساعة التي انت فيها، بس تا دغه وخت چې ته په کوم کې موجود یې. ماضي خو فوت شوی په کار نه راځي، د مستقبل صرف تم امید دی، پته نشته چې میلاو به شي او که میلاو به نشي. نو اصل د انسان دا موجوده زندگی ده. نو وخت خپل مرتب کول پکار دی. په اوقاتو کې څه وخت د دین زده کړې له پکار دی، علماو سره د ناستې د پاره پکار دی، د ذکر د پاره پکار دی،
وګورئ تاسو څه موده مخکې موږ ټول ماشومان او اوس دا غدر او زمانې نه تیر شو او چې د خپل تیر عمر ته ګورو هسې به داسې یو هوا انسان ته ښکاري چې راله او تیره شول دقسې به زنکدن شروع شي او د زندګۍ دا ټولې شپې ورځې چې هر څومره م تیرې کړي دا به راته هسې بس یو ګپ ښکاره شي او چې څه تیر شي بیا د انسان په لاس باندې نه راځي نو محنت او کوشش کول پکار دی